ښه د دې څخه بله ساحه چې ده د ترانزیشن په نامه باندې یادېږي د ترانزیشن څخه هدف دا دی چې موږ تاسو کولی سو چې دغه اوسنی سلاید دا پر څه رقم باندې زه غواړم چې مثلا دا سلاید واوړي بل سلاید راته ښکاره سي د هغه دپاره موږ د ترانزیشن څخه استفاده کوو مثلا دا سلاید زه غواړم چې پر دې رقم باندې واوړي یا مثلا پر دې رقم باندې واوړي یا پر دې رقم باندې واوړي دغه هر تغییر و تبدیل چې زه دلته راولم پکښې کې دا د پریویو د لارې څخه بیرته کولی سم چې ځان ته یې ښکاره کړم چې څه رقم تغییر پکښې کې راغلی دا بله دا دغه دا ما وویله چې ما ډیزاین و ترانزیشن فقط ما زه تکراروم ځینو دغه مشکل یې درلودی پکښې کې دا نور دغه چې نن چې پاتې نن بیخي لږ درس پاتې دی تقریبا هغه 10 دقیقې وخت نیسي زموږ درس ښه نو دغه سلاید زه پر څه رقم باندې غواړم چې واړوم د هغه دپاره زه د ترانزیشن څخه استفاده کوم مختلف د ترانزیشن ډولونه دلته دا دي په دې ځای کې ستا پر دې ځای باندې غواړې چې واړې یا مثلا پر دې رقم باندې غواړې چې واړې د هر یوه سره مربوط بیا افیکټونه هم راځي صحیح دی اوس دغه بیا افیکټس نه لري که چیرې دا زه دا ډول کومه دی دا د افیکټونه موږ سره راځي چې مثلا یا بیا د ډایمنډ په شکل باندې غواړم چې اړوم یا بیا د پلس په شکل باندې غواړم چې اړوم یا بیا د ان په شکل باندې غواړم چې اړوم او یا بیا هم د اوټ په شکل باندې غواړم چې اړوم دلته دغه هر ترانزیشن چې موږ تطبیقوو د هغه ترانزیشن مربوط دلته نور افیکټونه هم راځي مثلا هورایزنټل صحیح دی پر دې شکل باندې پر هر شکل باندې چې ستاسو خوښ وي پر هغه شکل باندې تاسو کولی سئ چې یو سلاید واړوئ او بل سلاید مثلا ښکاره سي اوس دا سلاید پر دې رقم باندې ښکاره کېږي یا د دې سلاید دا تسته چې راځي مخ ته چې ښکاره کېږي هغه پر دغه شکل باندې راځي یا مثلا افیکټ ورکوئ مثلا پر دا رقم باندې افیکټ ورکوئ چې د چپه طرفه څخه شروع سي او یا هم پر دې رقم باندې افیکټ ورکوئ چې د دواړو طرفو څخه شروع سي ختم سي ساوند څخه هدف دا دی چې موږ تاسو غواړو چې کوم ساوند کله چې دغه راځي دا سلاید ښکاره کېږي دلته خو دا تغییر پکښې راغلی چې مثلا پر دې رقم باندې دی باید ماته ښکاره سي کله چې دی ښکاره کېږي د دې سره کوم موزیک باید پلی سي هغه موزیک تاسو کولی سئ چې په دې ځای کې انتخاب کړئ صحیح دی کله چې پریویو ته راسئ اوس هلته دغه کې نه درته معلومېږي اورئ یاست چې په دې خاطر باندې نه چې پروجیکټر کنیکټ وي ورسره و هغه ته هم اوس راځم نو پر هر ډول باندې موزیک چې ستاسو خوښ وي هغه موزیک راچولی سئ که چیرې داسې موزیک و چې هغه مثلا ستا سره په کمپیوټر کې موزیک درسره دی یا په ټلیفون کې درسره دی د هغه دپاره پر ادر ساوند باندې کلیک کوو هغه موزیک فقط سلیکټوو هغه وراچوو صحیح دی ورپسې د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده دغه خو مختلف سازونه دي یا میوزیک دی بله ساحه چې ده لوپ د لوپ څخه هدف دا دی دغه سلاید شاید ته دا ډیوریشن ډېر وخت ورکړي مثلا دغه افیکټ ته تطبیقوې او په دغه وخت ته غواړې چې به دغه یې کړې ښه دا 4.50 دی مثلا غواړې چې دا 2 کمه دې ته اوس وینې ډېر ژر ښکاره شو په 2 ثانیې کې اوس د 2 ثانیو دپاره ته یو رقم موزیک ورته انتخابوې که د چیرې بیا دغه ډیوریشن ور اوږد کړئ مثلا 5 ثانیې دې کوي اوس وخت ډېر نیسي اوه نو بیا کولی سئ چې دغه موزیک یې لوپ ته واچې یعنې شاید موزیک 2 ثانیې او ستا دغه د سلاید د اوږدو ډیوریشن چې دی هغه 6 ثانیې نو میوزیک به یې چې 3 وارې پلی سي د هغه دپاره موږ تاسو د لوپ څخه استفاده کوو چې دی سره وڅرخېږي ورپسې اپلای ټو آل څخه هدف دا دی چې ته غواړې چې پر ټوله سلایډو باندې دا تطبیق کړې دغه اوسنی کم کار چې تا دلته پر دې سلایډ باندې وکړئ یا کم ترانزیشن چې تا پر دې سلایډ باندې تطبیق کړئ که هدف دا وي چې پر ټول باندې تطبیق کړې دلته اپلای ټو آل پر وایه که نه د هر سلایډ دپاره ته کولی سئ چې جلا جلا دغه راولې جلا جلا ترانزیشن پر تطبیق کړې دا بیا پر هر سلایډ باندې چې ته جلا ترانزیشن تطبیقوې فقط کنټرول اس پر وایه دا د هغه سلایډ سره دغه کېږي د سیف کېږي او د هر سلایډ سره چې هر څومره وخت کې دی باید ښکاره سي هغه وخت چې نیسي هغه دپاره ته وخت په دې ځای کې په نظر کې نیسي اړی په دې ځای کې میوزیک په نظر کې نیسي او اړی وي او یا لوپ ته وراچوې صحیح دی ورپسې ان ماوس کلیک او افټر ان ماوس کلیک څخه هدف دا دی چې ته د ارو بټن په واسطه یا د ماوس په واسطه باندې غواړې چې یو سلایډ واړې بل سلایډ ښکاره سي که یا پس له دغونې وخته څخه ته غواړې چې مثلا پس له دغونې وخت څخه ته غواړې چې دا سلایډ واوړي